سلامونه، ستړي مو شئ، وخت مو په خیر درنو ملګرو. دا د ننګرهار اړوند د حصارک ولسوالۍ ده چېرته چې نن موږ سفر درلود او ډېرې ښایسته خپرونې مو پکې جوړې کړلې. د مجاهد د کور ودانې تمامه ورځ راسره ستړی و، یو مې ډریورۍ ته کېنولی او بل مې بیا څه مې کول، کیمرامیني مې در باندې کوله. بس مړه چې کشر شولې خو ټول کارونه به کې مجاهده. درنو ملګرو دغه ساحې وګورئ، دا د حصارک ولسوالۍ پاس ساحه ده، د ګاړیو کلی ورته وایي، ګاړیو کلی. نو زه نه پوهېږم چې دا ګاړیو کلی ورته ولې وایي. هغه ساحه هم راواخله مجاهده ورته، دا وګوره څومره ښایسته منظره ده، میږي راوسیل دی سړی، څومره کلیوالي انځور دی واه، او ډېر خوندور دی. بېرته دغه چړۍ ته راواچوه چې دغه چړۍ کې اوس څه کیسې دي، مخ اخوا نه ډریور را باندې رانه شي. زه خو نن ډریور هم نه یم، خدای ناخسته. ولې تیزه ده که رو ده؟ د دغه کلیوالو ژوند هم زموږ درنو لیدونکو ته وښایم. تاسې درنو ملګرو دا وګورئ، د یو ژوند وګورئ. بس الله تعالی دې زموږ په هېوادوالو باندې ځانګړی رحم وکړي. بس څه به ووایو، ژوند دی نو، د هر څه پکې راځي. خمام پکې راولي، مطلب خلکو ته ښایي چې ډریور دی سړی، که کوم ځای کې موټر په لاس درتلو بس کېنوئ ورته ډریور دی خو په دوه پښو اتومات غلی شه لکه خو دې ما اچوه. زه ډریور نه یم، اول مې ورته ویلې، زه چې ته اوس چلوم تا ته دمه در کوم، ته ما پورې خندا کې داسې کار خني جنابه. او درنو ملګرو دا وطن وګورئ، دا وی مڼه راوغورځېده مجاهده، مڼه خورې؟ دا وایي چې ما وخورم، خورمه دې خو لږه یخه شه، ته هلته ایښې او ګرمه شوې ده. دا زندګي ورکوي دا منظره واه، دا وګورئ درنو ملګرو، دا شکه ده که درنو ملګرو دا شیشه نه کته کوي، یخني ده. څومره ښایسته ځای دی درنو ملګرو. هغه د حصارک ولسوالۍ اړوند بازار دی. اوس لږ لرې یو، لږ وروسته ورته رسېږو، بیا به تاسو ته هغه ځای هم وښایو. ډېر خوندور ځای دی او موږ غرونو کې ډېر پاس تللي یو، ډېر زیات. نو اوس را روان یو بېرته جلال آباد ته ځو، شاید چې د شپې داسې 1 بجه ورسېږو. اوس ماښام ته لږ وخت پاتې، 1 نیم ساعت پاتې دی. نو ډېر مزل دی، تقریبا 15 ساعته شاوخوا مزل دی او خوا ته انشاءالله چې ځان ور رسوو. زما ډریوري ته شو نو 10 ساعته به یو که مجاهد کېناستو نو 15 ساعتو کې رسي. واه 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 مجاهد بیت واوره. درنو ملګرو دلته یو سیګنل هم کار نه کوي، یوازې افغان بي سیم دی او هغه د پایم د رښتیا وګورئ، غاټ سړی نیولی لکه د مجاهد. تاسې ورته وګورئ مجاهد رښتیا زما ډریوري څنګه ده؟ بس درته وړم نو، ستا وړلو سره کار دی که نه؟ هر څه چې ګاډی د زړه چوي که نه بل به واخلو. نو دفتر ګاډی دی نو څه داسې ستا دی چې ستا پرې زړه خوږېږي، که زړه خوږېږي د دواړو به پرې خوږېږي، ستا شخصي خو نه دی، دفتر ګاډی دی جنابه. ښه ښه مسافرو ملګرو ته دا ساحې ښې نو نه پرېږدي مجاهده. دا وګورئ څومره ښایسته منظره ده والله، چې ایله پکې زړه ازاده شي، داسې خوشحاله شي، د خوښۍ احساس کوم هلته چې راغلی یم. مجاهده بیت واوره، د خوشحالۍ په وخت کې ډېر خلک مینو په ما که نه؟ نه مه کوه چې اوس بیا ریسټرکشن پرې رانه شي د یوټیوب له لارې. دا کتابچه لرې که پکې هر چا زمانه سنګ کړی دی. واه واه دا ایمل وصال، ایمل وصال هلاله ډاکټر اغل مجاهده بچ که سیده پې ور نه شم، په لانجه به ورسره اوښتی یم. دیو تیزي ولې زه نه شم تللی، زم زمه دا وګوره زم تیز تللی شوم مجاهده. نو زموږ هم د 2 متره الا الا مجاهده بچ که قراره شه مجاهده. وای 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 مجاهده 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 خدای خیر کوي. نو دا ټوډي ماما ولې ولاړ دی دلته؟ ها ښه
سټاپ یې ښه درنو ملګرو اسره قلعه چې ورته وایي هغه دې ته وایي ښه مجاهده سپینه کلا کوي سپینه قلعه زمونږ قلعه ده زمونږ کور چې دی هغه دی دا سره قلعه ده ښه خټو ته وګوره تک سره ته وایي چې چا رنګ کړې ده رنګ کړې ده همدغسې دي او تا هم دې شیشې دا اچولې ستا مطلب دا دی چې زه پکې خپل ځان وګورم زما د قتل په الزام کې چېرته ګیره نه شي څومره ښایسته بیت دی واوره ښه آها آها د لاس نکریزو دی وی نو د لاس نکریزو دی د وینو په شان رنګ کړی دی چې وژلی یم هغو راباندې ننګ کړی دی مجاهده څنګه دی یکنه صحیح دی راځي به مجاهد خپل کار دی الو ډاکټر ته ګوره مجاهد ډاکټر ته څومره تیز را خوشې دی دا وګوره دا څه بلاګان دي دا اتله مانه د بنګړو سازونه نه هېري وایي زموږ اتلې را یاد کوم اتله به اوس چېرته یي دا خدای والي ته ماته راکړه ته لږ ماته راکړه دلته ماته کیمره واچوه ښه ای وراره سلام علیکم دلته راشه دلته راشه اوه تختې وینځه دا راونیسه وینځه د کلي ماشومان دي نو هغوی په دې وویل چې دا اوس مونږ تختې کې چې مجاهده دا تا نه ویل دی ښه ببر سر دې نیولی دی ښه هغه ویل که دی او که نه دی همدا دی دا کلیوالي ځوانان دي کلیوالي ماشومان دي دوی نو دلته کیمرو سره هم بلد نه دي ښه مجاهده منظره وګوره وطن وګوره دا جنتي هوا وګوره وی نو دلته چې د ورځې شپې وي ګارنټي در کوم چې د شپېتو کال عمر به د اتیا کالو ته ځي ډېر خوندور ځای دی او یخ ښه موسم دی پکې وی ته خلی شه ته لږ ارام سره خبرې کوه دا موټرسایکل والا ډېر ګرځي ورته چېرته ګرځئ ها مجاهده مازدیګری د خیرې مه کړه ته به د ناس خیرې کوي رښتیا به شي نه مجاهد رښتیا وایي خوند یې درکړو که نه دې منزل الله دا ساحه وګوره کرکټ وګوره کرکټ ځوانان وګورئ درنو ملګرو د غره غاړه وګورئ کرکټ وګورئ دا ځوانان وګورئ مسؤلیتونه وګورئ سهار کې پټي کار وکړي او مازدیګر کې راځي دلته کرکټ کوي د دې کرکټ هم سخت خوند کوي ښه لانجې پکې ډېرې وي و یو دوه درې څلورو باندې هېڅ نه کېږي چې لس اورونه مکمل راته ته ونه کړې مجاهد دا ډاکټر نه چېرته ځي حضرت ته دا حضرت هم دا لاره تللې ده مجاهد کیمره مې ته نه ده خوښه دا ته سره د کیمرمني کې دا مې ته نه ده خوښه صحیح کیمرمني وکړه صحیح دا د موټر باډي پکې مه ښایه خلکو د موټر خلکو سره شته دی ګوري هله کوچیاني ژوند وګورئ الله نو مجاهده ته راشه کوچیاني ژوند درته وښیم دا وګورئ دا ښکاري ده وی څومره ښایسته دي او وراره چېرته ځې بازار ته ځې چیرې کې بازار کې دلته راشه لږ شاید دا کوم ځای دی حصارک دی حصارک کې کوم ځای دی حصارک کې کوم ځای دی دا منخیل ښه دلته منخیل دي یعنې ټول یو من دي پکې چارک څوک نشته ژوند بیا څنګه کوئ اوس ما سره هغه ته ځي بازار ته څه شی راوړي رومیان راوړي رومیان څه شی کې کتخ پکې ښځه وخېږه موټر ته وخېږه نه کرایه ترې نه اخلو کرایه ترې نه اخلو ځه اوس یې مه پاته به ماشوم دی ښه درنو ملګرو دغه صحنه وګورئ ته مجاهد راکړه تا ماته کیمره نیولې دغه دا وګورئ دا وای نو وګورئ څومره ښایسته منظر دی ډېرې مېږې راوستي دي مجاهد کې نارینه و هغه پېژنې ښځینې کوم نارینه دی کوم ښځینه ده ګډه کومه ده او ګډ کوم یو د دې کې ځه مجاهده دا څوک دا کومه ډله ده ما چک سیستم پاکستان خبر نه شي چې دلته مخرشته دی ورپسې راځي ګوره سلام علیکم څنګه یې سلام راته چې خو نور خبرې نه کوي
او څومره ښایسته کور یې جوړ کړی ماشاءالله مجاهده دا وګورئ دا مجاهده دا وګورئ څومره ښایسته کور یې جوړ کړی الله تعالی دې پې پیرزو کړي ډېر ښایسته کور یې جوړ کړی دی ای ځوان ته وګوره لاړو ما نه مخکې شو برای خدای دا د شرم ځای نه دی ما سره موټر دی هغه سره موټرسایکل دی هغه رانه مخکې شو مجاهده کله ټکټر نه مخکې شوی کله زه اوس ګوره نه مخکې شم ښه ښه ای وراره څنګه یې ته ستا څه نوم دی نصیب الله ښه نصیب دې الله تعالی څنګه لیکلی ښه یې لیکلی که خراب نصیب دې څنګه دی ښه نصیب لري که نه دا د حصارک ولسوالۍ ته راورسېدلو مجاهده دلته مجاهدین دي ګورستان ډیوالان دي ټول ښه ته مجاهد یې هغه مجاهدین دي کوم یو درپسې په کار نه شي چې ویډیو ولې کې ځکه امنیتي ځایونو کې ویډیو بنده ده درنو ملګرو نو موږ به هم لږ شانتې تر هغه ځای پورې چې ویډیو کېږي کوو به بیا وایسته څنګه کوو بنده به کوو او درنو ملګرو دا ولسوالۍ ده او دې خوا ته ځای ګورئ کنډرې دي هغه وخت الله تعالی بیا نه راولي دلته جنګونه وو وژنې وې دلته به هېڅوک هم نه وو دلته ژوند ډېر سخت و ناممکنه و البته هر مازدیګر به هلته یو غوبل جوړ و جنګونه او جګړې او ورور وژنه نن الحمدلله دا هر څه پای ته رسېدلي دي دلته اوس هېڅ هم نشته دی دلته په ډاډه زړه راځه او په ډاډه زړه باندې دلته چکرې وهه دغه ځایونه چې اوس تاسې ګورئ مجاهده که درته ښکاري دغه ځایونو ته ور واچوه دا یو وخت کې د جنګ سنګر و نن الحمدلله د امن سنګر دی بس مجاهده دغلته ویډیو لږه سټاپ کړه چې د مجاهدینو نه تېر شو درنو ملګرو دا بیا د حصارک بازار دی او هغه ځوانان وګورئ والیبال کوي خو زه تا نه تېر شوم مجاهده والیبال کوي هلته او دا د حصارک ولسوالۍ بازار دی مرکزي بازار چې ورته وایي او ډېر خوندور بازار هم دی وړوکی دی ډېر د مینې ډک بازار دی او توتو هم پروت دی مجاهده توتو مجاهد توتو هم پروت دی وګوره ورته دا توتو نوکي و نه نه دا وګوره څومره ښایسته کلاکري ده ورور څنګه یې څه کته کېږي ورور رومیان من په څو دي 200 افغانۍ 200 روپۍ کلدارې نو ته یې چې کلدارې راته راکړه اخلي والکه ښه ته د خپل فرمایش باندې ګرځې اوس 200 روپۍ منو ښه درنو ملګرو افغانۍ البته اوس نو دا بازار درته ښایم چې کوم هسې بازار دی ښایسته بازار دی او ډېر خوندور بازار دی مجاهده کته کېږي نو ته ماته ولې غږ نه کوې کومه راغلی موږ کومه چې جلال آباد ته کومه چې لاړ شو داسې لاړ شو ښه خدای پاماني خو را سره وکړه که نه ها چې موټرونه وایي شو دره وایي داسې ځو داسې راته ویلې خو ځوان بیخي خدای پاماني را سره ونه کړه همداسې دی همداسې دی ای ورو جلال آباد لاره همداسې ده دغه لاره ده ټلیفون نمبر به دې راکړی که ورک شوی وی بیا درپسې راغلی وی بېرته ای موږ اوس کومه چې لاړ شو دا نه هغه ته ځو توتو دره کومه چې تللې ده توتو درې ته همدا لاره تللې ده نو کومه چې ډېره مننه ځوانه درنو ملګرو بس مجاهد دا لاره دې لکه نه دی لیدلی نه راغلي یو سړیا دا وګوره تیلو پمپ ته هم راورسېدلو دغه لاره ده بس چې راغلي نه یو همدغه لاره باندې ځو جلال آباد زنده‌باد حصارک زنده‌باد ولسونه یې زنده‌باد او دا موټر زنده‌باد چې موږ یې راوستلو او تم زنده‌باد خو نیمه زنده‌باد ځکه چې کیمرامیني صحیح نه کړې ته ای ورور څنګه یې جوړې دا جلال آباد لاره همداسې ده داسې سیده لاړ شو ښه ټلیفون نمبر نه راکړې که ورک شو بیا به تا سره شپه وکړو ښه ډېره مننه کور دې ودان الله دې ښه لره افغانان د مینې جوړ خلک دي مجاهده ښه نه به یې پېژنې نه به یې څه دا اوس وګوره زرنج والا او دوی به د ورځې 200 یا 250 روپۍ ګټلي دا اوس نو که اوس موږ ورسره پاتې شولو ته یقین وکړه چې دا به 500 شپږ سوه افغانۍ ځان تاواني کوي خو تا ته به یو څه برابروي نو ورځو به د خیره سره نه چې اوس چېرته ځو خدای پاک دې خیر کوي شپه هم را باندې راغله او دغه لاره هم را باندې اوږده شوه زه الله تعالی دې ورحمېږي مجاهده کیمرامیني نو داسې خلک نه کوي څنګه یې کوي صحیح کیمرامیني باید سړی وکړي صحیح څنګه یې صحیح هغه څه چې زه کومه کله کله
مجاهد دې پمپ باندې موږ مصرف کړی دا ګوره اوس استفاده نه کېږي تېنه دا ساحې یونیسف کړی خو موږ کړی که نه موږ د یونیسف غړي یو ځکه غړي یو چې هغوی هم افغانان دي موږ هم افغانان یو خلاص وي دا وګوره مجاهد بس خدای پاماني به ولې نو مجاهده څنګه دې خوښه ده کیمرمني خو څومره ټول سیټ بورډ ښیي خلکو ته درنو ملګرو دغه خوړ نه وړو بیا خدای پاماني کوو صحیح ده دغه خوړه پورې به مجاهد ته ووایم چې دا هماغه ځای دی چې ما او تا پرې راغلو نو خوړ نه به واوړو د خیره سره بیا مجاهد ما ډېرې خبرې وکړې او انرژي به راته واخلې او لوکس انرژي به راته واخلې کومه انرژي جنسنګ زنده‌باد نه هلکوزی خپل هېواد خپل تولید دا وګورې دا نه نه ځکه تیږې باندې خېږم چې بیا سینې ونه لګېږي که نه زه خو انډیواله داسې یم بس ډېره مننه درنو ملګرو چې راسره وئ تر بیا ښې چارې په لایزال څښتن تعالی مو سپارم هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ د الله په امان